امریکا وايي افغان نجونو او ښځو ته د انلاین زده کړو بیلابیل فرصتونه برابروو. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت 13 ورځ د مارچ په 5مه پر خپل ایکس پاڼه کې لیکلي لوړو زده کړو ته د افغانانو د لاسرسي د ملاتړ پروګرام له لارې به د سوداګرۍ، معلوماتي ټکنالوژي، ساینس، روغتیا او حقوقو په برخه کې انلاین روزنیز کورسونه پیل کړي. د امریکا د سفارت د بیان له مخې د دغه پروګرام له لارې به په افغانستان کې میشتو وړتیا لرونکو کسانو، نجونو او هلکانو ته د لا زیاتو مهارتونو د زده کړې او د اړیکو د جوړولو په موخه وړیا انلاین روزنه ورکول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې 13 اونۍ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د افغان ښځو د اقتصادي ثبات لپاره د نړیوال ائتلاف په غونډه کې خبر ورکړ چې د امریکا حکومت د لسګونو لویو شرکتونو په مرسته افغان میرمنو ته د زده کړو زمینه برابروي. له ملتیا مو نړۍ مننه، ښه وخت ولرئ.